د پښین د میلې د کلي څخه ملا اختر محمد او ملا عبدالغني رالیږلې پوښتنه کوي. وایي که سړی خپله لور بېر اجازې دې وایي چا ته په نکاح ورکړي، آیا دی ګناهګاره کېږي او که یا؟ حضراتو چې دا لور غټه ده او دې اجازې د لور دی دغه نکاح کوي، که داسې و چې د لور اجازه په وروسته کې راله، دا ساکت و خاموشه پاته سوه، انکار یې نه وکړي، دا راضي وه، نو نکاح هم سیده د پلار غاړې هم نه دي بندي. او که پلار راولاړېږي پلارنی وي لیوه وي، هغه د ولور په مراعات د پیسو په مراعات یو ګمراه ظالم ته یې ورکوي چې هغه انجلۍ ناراضه ده او دا انکار کوي. حضراتو دا نکاح ګر سره غلطه ده، باطله ده، قطعا دا نکاح صحیح ده. نو چې نکاح نسوه صحیح، دا ښځه په ناروا اخته کوي که په زور بوځي هغه ظالم، نو په ناروا دا پلار اخته کړه، نو دغه پلار دغونه ګناهګاره دی چې هغه د زناکارۍ یعنې مظلمه د دې پلار په غاړه سوه. ولې خو سبب د دغه ناروا علت دغه ناروا همدغسې ظالم پلار جوړېږي چې لور ده د هغې سره صلاح او مشوره نه کوي او جبران و کرهان په زوره باندې چې دا ناراضه وبل چا چې په نکاح ورکوي نشي ورکولی. حضراتو ما تاسو ته بار بار عرض کړی وو د حضرت رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په حیات منوره مقدسه کې یو سړی راولاړ شوی دی، دا خپله لور او بل چا ته په نکاح ورکړې ده، دې له مشورې ورضا د لور. نو هغه لور چې خبره شوې ده بیا ورغله علیه السلام مبارک ته عرض یې وکړي چې زما پلار دغسې کړي دي چې زه یې چا ته ورکړم، اما زما خوښه نه ده. رسول خدا علیه السلام هغه نکاح رد کړه، هغه د پلار تصرف باطل دی باطل دی باطل دی غلط. که په دې مابین کې سربیره پر دغه پښتانه خو نو بیا پر دغه ټینګېږي، بیا خو دغه ته پښتانه خو داسې خلق پکښې دي چې نیم قرآن پاک مني نیم نه مني، نو پر دغه نکاح باندې هم هغه بل طرف ټینګېږي. ګوره ښځه یې راکړې دا زما دپاره پیغور دی، نو ښځه یې درکړې دی چې د هغې رضا نه ده، کتاب وایي دا نکاح نسته غلطه ده باطله ده. سربیره پر دا غلطیو پر دې بطلان که یو سړی ټینګېږي هغه په حقیقت کې د اسلام او د شرع منکر دی، نو د دې منکر به څونه عذاب العیاذ بالله والسلام